یاره افغانانو ورونو حقیقت خبره ده چې زمرین زیږی بچین او ګیدړان بچین زیږی، اتلان وي، قهرمانان وي او بوتلان وي. پرون د شهید ډاکټر صاحب نجیب لور چې اتل قهرمان د دې وطن بچی تیر شوی، د هغه د لور انټرویو یا مصاحبه وه یو ټي وي چینل سره. ته یقین وکړه چې داسې خبرې وکړي چې دغه تش په نوم باندې د سی ای دا ایجنټان نه وو چې دا ورلډ لیډران دلته په دې پاکستان کې جوړ کړي د پنجاب او د وایټ هاوس مزدوران چې دا ټول راغونډ کړي، بچیان هم راغونډ کړي، ولاکې د ډاکټر صاحب نجیب لور یوې خبرې ته ورسي. ځکه د شهید ډاکټر صاحب نجیب لور اصله ده، اصیل افغانه ده، اصیل انسانیت پکې دی. یقین وکړه چې داسې خبرې وکړي چې واقعي چې دا د هغه ډاکټر صاحب نجیب لور ده چې هر یوه خبره د ډاکټر صاحب نجیب نن د کاڼي کرښه ده. افغانیت پکې و د ده په خبرو کې، انسانیت پکې و، مسلماني پکې وه، وطن پرستي پکې وه. او راشئ وګورئ دا د تش د جهاد په نوم باندې د جهاد لیډران چې سی ای او آی اس ای جوړ کړي په 1940 کې چې په پاکستان کې ناست او د افغانستان تباه او برباد کو. راشئ د دې بچیانو ته وګورئ چې نایټ کلبونو ته ځي، دلته وروره های تعلیمونه کوي. او د شهید ډاکټر صاحب نجیب لور ته وګوره چې په انډیا کې ژوند وکړو، اوس مې فکر کوم چې اروپا ته راغلی ده، کوم دي کې ده، خو زموږ د ورته سلامي. او تاسې به هېڅکله دا ولس معاف نه کیږئ د جهاد دروغجن ټیکهدارانو. د وروسته د امریکې جنګ و، منځ کې پکې ولس استعمال کو. عام مجاهدین عام ولس ته زموږ سلام دی، هغې په یو جذبه په یو دغه جهاد دلته وکړو، د هغه جهاد ته موږ بد نه ویو. خو تاسې تجارت وکړو، تاسې د سی ای د آی اس ای نوکران وئ او اوس هم هستئ. تاسې هغه خلک هستئ چې په شهید ډاکټر صاحب نجیب هم دا الزام لګوو چې تا وروس راوسئ. شهید ډاکټر صاحب نجیب وروسته افغانستان نه ویستو، یا ووتو لاړو، ختم شو. خو قسم په خدای تاسې پنجابیان راوسته، ډاکټر صاحب نجیب به دا خبره کوه. سمرخیلو ته هم راوسته که رانه وسئ د جهاد ټیکهدارانو. دا په 1480 کې چې په سمرخیلو باندې جنګ و، تاسې د پاکستان پوځ ولې راوستو؟ تاسې د ملت ته جواب ورکولی شئ؟ نه شئ ورکولی. او تاسې په ډاکټر صاحب نجیب باندې د کفر فتواګانې لګوئ او کفر پیدا اوس هم د ډاکټر صاحب نجیب باندې تاسې لګوئ. خو د یاد ساتئ چې د شهید ډاکټر صاحب نجیب د هر یو افغان چې په ځان ته افغان او ځان ته اصیل بچی وي د دې وطن، که د هرې دغه تنظیم سره تعلق ساتي، دغې پارټۍ سره په زړه کې ځای لري. ولې چې ډاکټر صاحب نجیب یو رښتونکی انسان و، هغې ته پاکستان، انډیا، وروس ټولو ملکونو زاري کوله چې راشه موږ دله پناه درکوو، مګر هغه په د وطن او د خپلې مور په غېږ کې حمید ګل شهید کو. نن هغه وګورئ زموږ په زړه کې ځای لري. او تاسې زموږ د زړونو داسې بد ارادئ چې ولاکې خوږ هم داسې بد ارادي لکه تاسې چې راځئ. د الله په سپارم.